یو قهرمان حافظ صاحب په شهادت ورسید. موږ یې کور ته ورغلو. کور کې چې کښېنستو نو مور سره مې خبره وکړه، د پلار سره، ورونه یې ناست دي. سړی د دې دپاره ورسي چې دوی ته یو توصیه وکړي، یو تعزیت ورکړي، دوی ته ډاډ ورکړي، د شهید کورنۍ وي، یا د دوی څه دعا راواخلو، موږ ته دعاګانې وکړي. هغه سپین سرې اجاڼۍ ته زه وایم چې اجاڼۍ صبر کوه، الله پاک دې د حافظ صاحب شهادت قبول کړي. وایي بیخي مې صبر دی، الله راکړی و، الله پاک واخیستی، بس خلاصه ده مسله. یو شی مې ډېر ارمان دی، در سترګو اوښکې راغلي. کم شی اجاڼۍ ولې؟ وایي دا چې کله نوبت ته روانېدی ما ته یې ویل موره زما سره یوه روپۍ ولګه، که ستا سره لږ پیسې ما ته خرچه راکړه. ما ورته ویل زما سره یوه روپۍ نشته. بیا یې پلار ته مخ راواړوئ، وایي پلاره ما ته لږ پیسې کوي. وایي پلار ورته ویلې چې زما سره هم روپۍ نشته، یوه روپۍ نشته. وایي چې بیا ولاړ شو، بیا یې ما ته وکتل، د خدای په امان چې رخصتېدی در کور چې واتی، وایي 2-3 واره یې داسې وکتله. وایي ما ویل چې کاش زما سره لږ پیسې وای چې ما حافظ صاحب ته ورکړي وای، چې د ده په جیب کې یو څه خرچه ورسره وای. د حافظ صاحب صدرۍ موږ وکته، د الله پر دین یې قرباني ورکړې وه، یوه روپۍ لا ولاکه پکښې کې. دا قهرمانان دي ګوري، دا قهرمانان دي، دا هغه غازیان دي ګوري چې موږ و تاسو د دوی په نومونو افتخار کوو. ما و ستاسو الله پاک دغه کردار غواړي لکه دوی چې کوي، داسې کردار به ادا کوو. د اختر په موسم باندې د اختر 2مه ورځ وه، د یو شهید کورنۍ ته ورغلم. ورونه یې راله، پلار یې راله، ستړی مس یې کوټه کې کښېنستو، سپین سرې مور یې هم بیا راغله. چې راغله ما د اختر مبارکي ورکړه، ستړی مس یې مو ورسره وکړه. هغه څه وروسته عجیب خبرې راته وکړه سپین سرې اجاڼۍ. وایي برایي نابله شپه د اختر اوله شپه وه، نو ما دې زنانو ته وویله چې تاسو نوکرځې خو الحمدلله کور ته راغلي دي، نو د دې شهید 2 لوڼې پاته دي، وړوکې وړوکې ماشومانې دي، دا نوکرځې خشتې کوي، تاسو به هم پر لاسو کښېږدي، دا د شهید بیبي به هم پر لاسو پښو کښېږدي، دا ماشومان نجونې به هم دې ته هم ورکښېږدي. دا وایي نوکرځې چې خشتې کوي، هغه کاسه یې راواخیستله، مال ماته یې راکړي، ما د دې ماشومانو نجونو لاسونه ورسره کول. سړی وایي ما چې لاسونه د دې یوې نجلۍ لاس مې داسې راونیوی، وایي ما نوکرځې پر ورکښې شوې، دې راته ویل موره موږ ته لاسونه راسره کوي، سهار زموږ پلار راځي، سهار زموږ پلار راځي چې ته موږ ته لاسونه راسره کوي. موږ داسې قربانۍ ورکړي دي ګورې، هغه خویندې په دې انتظار دي، هغه یتیمانې په دې انتظار دي، په دې نه پوهېږي چې زما پلار په شهادت رسېدلی دی. وایي بیا د دې پر ځای چې موږ هغه زنانې لاسونه سرو کړو یا پښې سرو کړو، بیا هغه نوکرځې په ژړا کې پاته سولې. بیا زموږ حالات د کور په داسې باندې بدل شوه. دا یوازې یو کور نه دی ګوره، دا یوازې د دغه حافظ صاحب خاندان نه دی وروره، داسې په زرهاو قربانۍ ورکول شوې، داسې په زرهاو کونډې پاته دي، داسې په زرهاو یتیمان پاته دي، داسې په زرهاو ماشومان بې پلاره سوه. خو دا د چا پر دین باندې ولاړه؟ دا د الله رب العزت په دین باندې ګوري. موږ په دې افتخار کوو، او بیا خاص کر داسې ځوانان په دې سټیټ باندې د یو چا نوم واخیستلی سو، یقینا په موږ یې ډېر اثر وکړي. الله پاک دې جنتي فردوس ورکړي. غازی اتل قهرمان اسیر کیوبا المتواضع فی الله، غریب شهید قاری فیض محمد سجاد رحمه الله رحمتا واسعه، یقینا ولی کاملو، ډېر غټ ولی و. زما خپله ایمان دا دی، عقیده مې دا ده چې نن هم څوک قبر خلاص کړي په 2002 کې په شهادت رسېدلی، هم به سم پروت وي. سم پروت خو څه کوې؟ قسم په خدای په شهادت باندې ما په سر باندې لاس تېراوی، دا مزغۍ مې دا چې به مې کله لاس وروړي، نو ملګرو راته ویل چې مزغۍ مات دی. ما ورته ویل نه، ګر سره د هغې غوړ تر و تازه پروت دی که نه. د شهادت یې دا حالت و چې کله یې صدرۍ موږ راوکښه، 4 شیان یې په جیب کې و، 4 شیان، یو مسواک ورسره و،
په درې رنګه یوه جوړه تسبیح ورسره وې د مسالې، یو یې لسی په جیب کې و، یو لسی ورسره و. دا به مشرګاه ته راځي. د 5,000 مجاهدینو په سر باندې امیر و، او دا داسې قهرمان و چې والي د ولایت و، آسې غازي و. دا په دومره سختیو کې داسې استقامت والا و، نه د لوږې پروا درلوده، نه د تندې پروا درلوده. د الله تر دینه پورې هیڅ شی ولاکه دی بالی چې دا دی چې یوه د اترو سیشه ورسره 4 شیانې په صدرۍ کې. هغه جوړه تسبیح یو طالب واخیستې، مسواک بل طالب واخیستې، هغه لسی بل طالب واخیستې، هغه د اترو شیشه یې در اوسه زما سره پرته ده. الله تبارک وتعالی دې دغه غازیان د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله دې د دې شهادتونه قبول کړي. الله پاک دې موږ و تاسو ته دا زموږ و ستاسو کم شهیدان چې سوي دي دا د هغه امیر په امارت کې و چې قاري صاحب محترم دا د امارت اسلامي یو خصوصي اعزازي امیر و. دا ټول زموږ و ستاسو هغه خلک و. دلته د عزیز الله شهید، عزیز الله آغا شهید رحمه الله نوم واخیستل شو. یوه بیلګه به یې راوړه. دا خو ما درته ویل دومره غازیان دي چې تاسو سړی یادې اریان پاته کېږي. عزیز الله آغا صاحب هغه سړی و چې د جهادي مدرسې دا یو دلګۍ مشر وګوري، خپله دلګۍ یې درلوده. کله چې په کندوز کې په خان آباد کې کمربند رامات شو، ملګرو مشوره وکړه چې څه کوو. دغه یو څه مجاهدین دې ته و چې کمربند بیرته نیسو. په هغو کې یو عزیز الله آغا صاحب هغه هم ویله چې بیرته کمربند نیسو. یو ملګري ویل چې دومره سخت بمبار دی، تا امریکایان دا بې باون تیاري دي، سخت بمبار کوي. ده وخندله ول نو خو دغه 2 شیان دي، یا کامیابه کېدل دي یا شهید کېدل دي. مخ مې را اړوي دا مځکه شجاره و، دا په ټکټر چې یې ماته کړي، په دا کې د دې مړي وله دی اوار پراته وه. بیرته کمربند ونیول سو. دا هغه استقامت والا خلق و، هغه خلق و. حضرت معراج الدین رحمه الله دا د دغو اتلانو په کومنده کې روزل سوی و. د دغو طالبانو د دې امارت اسلامي د مشرانو په مشرتوب کې زندگی تیره که، د هغو په مشرتوب کې په شهادت ورسېدی. الله دې جنت ورکړي. قریبانو انډیوالانو ته دې الله صبر جمیل ورکړي. الله دې پر صبر جمیل باندې اجر عظیم ورکړي. الله دې نعم البدل قریبانو و انډیوالانو ته دې الله ورکړي. الله تبارک وتعالی دې د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي. الله تبارک وتعالی دې ټول بندیان د بنده را خلاص کړي. الله تبارک وتعالی دې ټولو زخمیانو ته شفا کامله عاجله ورکړي. الله تبارک وتعالی دې دغه مسلمانان چې په دې مجلس کې ګډون کړی دی، الله تبارک وتعالی دې ټول جنت ته بوسي. چا چې په دې کې خدمت کړی دی الله دې په دنیا او آخرت کې عوض ورکړي. څوک چې دلته کښېنستلي دي زموږ استاسو سره یې ګډون کړی دی، موږ دوی ټولو ته دې الله کبائر صغائر ګناهونه را معاف کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو زموږ استاسو مورفلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارکو لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. الله تبارک وتعالی دې دا مجلس قبول کړي.